رنبنے باس دا دے چھے عام طور باندے زمون پا دے ملکی کتاسو خیالو کئی بلکہ نہ زمون پا ملکی پا تمام عرب ممالکو کے خاص طور باندے پا مکہ معظمہ کے او پا مدینہ منورہ کے 6 رکعت تراویح کی بعض حضرات تی زمون پا دے ملکی یا نور ملکونو کے چھ اغی 8 رکعت تراویح منشاد اختلاف چشید اسی پا خبر خوب پوئے گئی امید دے کوئی خلق یہی ذکر چھ ٹول عمر الیکشن ہم کری دی لیڈر مزاج خلق چیا پا خبر اڈیر خپوئی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تراویح پا جمع باندے صرف 3 پہ منقول دی روایات دا تراویح چی دی آغا دا 8 رکعتم شتا او دا 6 شتا او دا 40 شتا لن در تویم چی 3 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح صحابہ تا پا جمع اکڑی او پا سلورم اشپا صحابہ پا انتظار ناستو حضور علیہ السلام ورطر او نوت سبال صحابہ تا پوسکو چی یا رسول اللہ منگو بیگا انتظار کولو تاسو تراو تراو نوت حضور علیہ السلام فرمائل چی کنن شپم زراوتے ہوئے نو دا تراویح با پتاسو فرض شوه ذکر چه دا پیغمبر دوام پا یو عمل بانده دا موجب دا فرضیت گرزی نو زن بیگا ذکر او نواتم چه دا تراویح پتاسو سنت پاتی شی او فرض در بانده نشی ما پا خبر پوش ہوئی بلا خبر دادا چی دا حضور علیہ السلام دور خو پا دے رنگ باندے تیرش دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت چو آغا ہم پا دے رنگ باندے دا عمر فاروق پا دور کی چی روجر آلا نو صحابہ ٹول پا مسجد نبوی کی جمع شو او عمر فاروق انتخاب دا اغا امام اکڑو چی چاہتا قرآن دیر یادی اغا دی مخکشی او 6 رکعت تراویح دی دا عمر فاروق تمام دور خلافت چی دے اغا پا 6 رکعت تراویح باندے تیر شوی اس زمان پا دے ملکی کم حضرات چی دا 8 رکعتو قائل دی نو اغی داوی چی دا پیغمبر عمل دا 8 رکعتو او دا 6 عمل چی دے دا عمر فاروق اس عزیزانو دا علمی خبر دا چی قول او فعل دا صحابی دا پا باب دا مالا یوقلو کے محمول وی پسما باندے صحابی چرے دا زانا کار نکئی چرے زکا چے صحابہ طول معیار دا حق دی دانن چے تاسو دا قرآن ختم اکڑو یا قرآن تا دا خدا کلام وائی یا زان تا مسلمانان وائی دا طول دا صحابہ برکت تے زکا چه صحابه چیو دا دا پیغمبر نا برای راس اخذ کون کیو دا دین برای راس اخذ کون کیو دا قرآن برای راس اخذ کون کیو افعال اقوال اطوار دا پیغمبر دا برای راس نو نن چکم نقصه دا اسلام تاسو گو رئی او ستاسو پا مخ کی پرتا نو دا دا صحابه وجه دا ثابت شي چې صحابه هم په منځ کې
خیانت کون کیو یا صحابام په منځ کې غدارانو نو بیا تا ما سره چې کوم اسلام دی د دې څه ګارنټي کېدی شي چې دا صحیح هغه اسلام دی چې کوم پیغمبر دی کېدی شي هلکه ما یو خبره وکړه او دا زما خبره چې دا تاسو ته د ارشاد نقل کړه نو که زما خبره به صحیح الته تصور کې چې اول اعتماد به په دې ارشاد کې یا په دې امام صاحب دی کې ٹھیک ده جی په دې مولانا روح الامین به ته اعتماد کې چې دا دې چې څه وایي بجلیګر مولا هم دا ویلي او که ته وایې چې دا غدار دی نو زما خبرې څه ګارنټي شته چې دا به صحیح تاسو ته نقل کړي کېدای شي د پکې د ځانه څه ګډوډ کړي زما په خبره پوهېږي که صحابه په منځ کې خائنان او غداران تصور کړی شي نو بیا ستا او زما منځ کې چې کوم اسلام پروت دی د دې هېڅ ګارنټي نشته چې دا همغه اسلام دی چې کوم د اسمان نه راغلی او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته پیش کړی نو الصحابه كلهم عدول صحابه چې دي دا ټول عادلان دي او صحابه معیار د حق دي دا ما ویلي دا زما خبره نه ده دا د پیغمبر سردار کونین خبره ده فرمایي چې اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم زما صحابه پسان دستور دي ار یو پسیم چې اقتدا وکړه دغه صحیح ده تاسو خیال راغلی نو صحابه چې دي دا معیار د حق دی زمونږ دا ایمان دی چې پیغمبر نه پاتې شوی دین صحابه تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین ائمه مفسرین علماء کرام دا همغه رنگ دی چې کوم اسمان نه نازلو نو صحیح تر مونږ پورې د دې خلقو په واسطې رارسېدل نو اول به دا ایمان ګڼئ چې صحابه چې دي دا معیار د حق ځان نه به د شیعګانو وروڼه نه جوړوئ شیعه او زمونږ منځ کې څه اختلاف دی شیعګان وایي چې د حضور نه رستو خلافت حق د حضرت علی او ابوبکر صدیق واغست نو په دې زمونږ او د هغې جګړه ده نو زما ورسره جګړه نه کوم او زه ورته دا وایم چې تاسو په ایمان ووایئ چې کوم سړی په کور کې خپلې ښځې سره فیصله نشي کولی خپل زوی سره نشي کولی خپل لور سره نشي کولی هغه دا حق لري چې نن نه 1400 کاله وروستو د صحابو فیصلې وکړي هلکه خوار شي ستا ښځه یې رڼی ګڼه ده ټوله ورځ بار ګرځي په هغې باندې د صحابه قابو نه راځي او د هغې سره فیصله نشي کولی ته نن نه 1400 کاله وروستو لاړې د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي فیصلې ته کوې د هغې د فیصلې حق د چا دی سردار کونین فرمائی انما انا لکم مثل الوالد لولده اے صحابو ز تاسو د پاره په مثال د پلارم لکه پلار چې د پاره د بچو وي نو د زامنو منځ کې اختلاف چې دی د هغې د فیصلې حق د پلار زیات دی که د پردي سړي زیات دی ٹھیک ده صحابو منځ کې که څه اختلاف پېښ شوی هم و نو هغه حق د فیصلې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه حق د فیصلې ستا او زما نه دی پاتې شوه دا چې خلافت د حضور علیه الصلاة والسلام چرته یو ضعیف روایت هم نشته چې هغه دا ویلي چې ما نه وروستو خلیفه به حضرت علی وي چرته وصیت د پیغمبر نشته پیغمبر دا شی په قوم پرېښود چې ما نه وروستو قوم پوهېږه او انتخاب د امیر پوهېږه تاسو خیال راغی د حضور وفات چې وشو قوم او صحابه ټول را جمع شو او انتخاب د امیر کولو انتخاب د امیر ټولو په اتفاق سره
دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. اوس هغه بیا څنګه امیر؟ هغه ور داسې امیر نو. مونږ دا خیال کړی دی چې را تخکاری چې ابوبکر صدیق ټول مال حالو والو حضرت علی ته اړو څپرې نه خو ځکه مونږ خو په دې کار د چنډ خرونه یو ډن کې ټغیږو کنه. مونږ دا خیال دی چې را تخکاری چې دا د پاکستان خزانه و دی چې په وزیر سودان څه یوړو مونږ یې پرېښو په ډاګه. هلته خلافت د ابوبکر څنګه نن ته بیعت شو او مازیګر له صادرې په اوږه چولې دي بازار ته روان. عزیزانو د بارا وفات په جلسو کې تاسو سال جوړ کړي. بیا د محرم په جلسو کې سنی حضرات او شیعہ حضرات یو قیامت برپائی. سچل دے محرم دے سنیان پکې وای محرم دے واده مکوي په محرم کې واده کفر دے. څوک وای د دوه اخترو منځ کې نکاح نه کیږي دا حرام دي. څوک په څه غضب اخته دي. څو ټول ورځ زما د غوږ ستړی شي په دې پښتنو ختم. عزیزانو سوچ بنیادی شي ته وکړي چې د مسلمان قوم واده او مړه دا هغه سیدی چې څنګه الله ویلي دي یا د الله رسول ویلي دي یا د هغې خپل عمل څنګه و دا سیدی. سنی حضراتو تاسو واورئ د اتوار په ورځ او د جمعې په ورځ تاسو سال جوړ کړئ. خدای دې کور د میردین جماعت کا د 2 روپو ورجه بخوري او د 200 روپو ګنټه دی روانه کړی ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وعدو چا سره وعدو بی بی عائشہ سره. اردو میں کہوں کہ یہ ہمارے پشاور کے اولیاء اللہ جو ہیں یہ بھی سمجھ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولہا تھے اور بی بی عائشہ دلہن تھی اور ابو بکر صدیق سسر تھے. کیا وہ نکاح کیسا ہوا تھا؟ پھر بی بی عائشہ کی رخصتی کیسی ہوئی تھی؟ پھر دولہا کے کیا وہ گھوڑے پہ سوار ہوا تھا؟ کیا انہوں نے گلے میں گھنٹا ڈالا تھا؟ نکاح باندھی گئی اور حضرت عائشہ سردار کونین کی گھر میں چلی گئی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دولہا آپ پیدا کر لیں گے؟ آپ کے دولہے کیسے ہیں؟ کسی کا ناک پھننا ہے, کسی کا کان نہیں ہے, کوئی ٹھمرا ہے, کوئی بمرا ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے. پختو کې وایم په ټول تاسو یې کنه. بیا بینډ او باجې د هغې ولیمه څه شی و؟ ولیمه څه و؟ هېڅ نه و. بینډ او باجې مخکې رواني ورده یې اغوستي. یو د باډر بینډ دی, یو د ملیشې بینډ دی, د پولیس هم دی, یو خړوس بینک دی. بینډ مخکې دی او دا د غرمې پیدا ټول ورپسې دي او هلکې روان کړی دی. الله اکبر. نو بارا وفات جلسو کې د علماء تقریرونو اوریدو والاو تاسو ته واده داسې پکار دی چې څنګه محمد رسول الله کړی او څنګه لور ابو بکر صدیق واده کړی و او که داسې پکار دی لکه چې تاسو دا دې خو څه بازار دی؟ کوچی بازار. په دې کوچی بازار زه کله کله داسې تېرېږم قاسم علي خان جومات ته, نو دلته صاحبه دا د ښځو کې 3 قسمه دي. اوس 3 قسمه, یو 140 کلو توڑا, یو 80 کلو توڑا, یو 40 کلو توڑا. دا 3 قسم دي. هغه ورځ زمونږ علاقه کې په موټر سایکل 2 کسه سوارو, هغه یې نیولي. نو ما
مرزا ته ویل چې دا ولی ویجو ډبل سواری وکړ ډبل سواری و دا خو منه مال چې دا خزه ځان پسې درې منه بورای سواره کړي ا ډبل سواری نه وینا بس غلیش قانون چې دی خور چا د پاره وای کنه قانون دا دی چې ډبل سواری منه ده هغه سره دا وضاحت نشته چې د خزه منه نه ده او سړی منه ده دا وضاحت نشته قانون دی چې ډبل سواری منه ده ډبل سواری چې هر څوک خو چې خزه سواره کړي او که خره سواره کړي نسی به دیکھو وګورئ د لارډ می کاله قانون چراغ سو وخت کې پاک هندستان تا یو سړی باندې جج د 500 حکم وکړو یو مسلمان وکیل پیش شو قانون راواغستو جج صاحب ته وی چې دې سره بچ چل کوي وی چې دا به پانسی کو زوړندو به چې مرشي ویل دا قانون د لارډ می کاله د قانون کې لیکلي دي چې هینګینګ څه شي هینګینګ لټکایا جائے ور سره دا ټکې نشته چې تر مرګ پورې یا مړکوي بم بس وړاندې کو مونږ به اخلاص قانون کې نشته ا جج انګريز شو هغه داسې شو چې دا خورشتیا وي دا د لارډ می کاله قانون مسلمان واپس لندن توله غلو اولاد می کاله ته وي چې ستا قانون کې دا دفعه ناقصه ده خالی هینګینګ دی ور سره ډیت لفظ نشتا اغه نه بعد ور سره غولي کل چې هینګینګ ټو ډیت لټکایا جائے موت تک ته هغه شی وي چې تا به د انګريز په قانون کې غلطۍ راځته نن تا نه سکو سډپس په جوړ دي ځان ته وګورئ زما عزیزانو قانون دا دی چې واده چې کوي داسې به کوي چې ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا پیغمبر چې سکړی دي تاسو په مخ کې داونی سي او سنم چې منی کوي هغه نه منی شي نو زما عزیزانو د لور او د زوی واده او ارشاد کېدرګي ما درې ځامن واده کړی دي او درې میلونه واده کړی دي دا په سټیج زما مرګري ټول ناشتي وای په ایمان زما د زوی کارت تاسو دلې واده نه خبري زما د لور د واده نه خبري نکاح می تړلې اور پاواله کړې مې ده اوس د لورو د واده کارډونه مولیان چاپ کوي مولیان پکې لیکلي چې میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے نور لکا آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کریں بے ادبی دی معافی زما خله لگا بیډه بدا یو را باندې اعتراض وکړ چې ته زما د لور نکاح ترانلې ما سال لور د 100 کالو وا ول د ول 100 کالو منغه تکړه و مړه مال کا معشومه د دعا ضرورت ته ورته هغه له بورا وا تاسو خیال را نن د لور د واده کارډونه میری پیاری بیٹی د زوی د واده کارډونه خو عام خلک هغه ورځ مونږه علاقه کې یو کرخو خرڅولو والا کرخه خرڅي کارډونه راوړی جی مالک کس دی شادی ہے چپ شاہی چپ مالکی دی شادی ہے میری ملکی ویلے کارڈن وہی تمال جوانے دی مرگ مرے جوانا مرگ بیچنے پہ کرخیں تے کلول بیچنے تے تنے بھی اتنے کارڈ ایک ایک کارڈ تے 50-50-60 روپیہ خرچ آیا کارڈ لے کے پہ خود پھرنے تسکا ہوئی تاس چرتا دست وہی ترا بدے ورزی پوری بجفا کڑے ترا بدے ورزی پوری بجفا کڑے کب مخد وفا ہم چر پیدا کڑے ترا بدے
پورې به جفا کړې کب مخ د وفا هم چرې پیدا کړې معشوقې کله وفا کله جفا کا میں باید چې کله هغه او کله دا کړې ما ستا خوی دی و هر چا ورته ستایلی ستا د خوی مې هر چا ته صفت کړی دی ما ستا خوی دی و هر چا ورته ستایلی اسې نه چې مې په درس جهان رسوا کړې هر بیگا وای سبا لبخل درکم دا بیگا با پر رحمان کل سبا کے وای بس سوئے کلا کلا خو خم شئی کن کلا خو سڑی تو بلز دا کئی کن زمونگ خزے کہ اللہ پاک دوی تا دا چرگو مرض راولی خدای چې کلا وبا راځي الله دې د پاکستان په خزو راولي ټول امین کوي خدای که زمون مور او خور پکې وي او خزه پکې وي خدای دې د چرګو په مرض مردار کړي سړی نره او غټ تکبیر پرېدا آرام کین دغه وخت کې نره تکبیر او بیا وروسته یې سم نه وخت کې دی سړی لاود پراته په کورونو کې او خزي بیا دا سی کني بالکل وی کنه دغه خدای دې کور روان کنو د دې پوزې ستر ډیر ضروری دی چې دا پوزه دې پټه کړې ده سبا وای دغه خبره ده وای مې کس نورو خزا ولوري مړاوه و بچڑی میں کس نو رواں ماں نو رواں کہ پیو نو رواں کہ پیراواں نو رواں کہ بچڑی تنو رواں دا پاکستان با سوک جاڑی غریب بجاڑی دا غریب دا سور بچے چی دانن پی بجلی اس چا چٹرا کو چی بجلی مہنگی ہوگی دیر شکر کہ خدا پاکم دا پکیلان دیم کے نہیں سوئی گیس مہنگا ہو گیا اچھا ہوا ہے کہ سوئی گیس روٹا ہم پخا نکڑیش اس در تا بمبو تم میٹرے لگی مبارک شا ایو کوچای تا خزویل خوری مبارک سا ویل ولی ویل آباد ملک سا اغیل خوری قیامت سا ویلی وی سڑی ٹول خلاص شو چی دی ما با ملک سا نور ملک ٹول ٹیپر شو اس بمبو تب میٹری لگی پاکستان کے بعد تو بم نشست کلے اوبا کورونو کی گرزی صاحبہ دغور کئی دا ٹیکس فارم کور دے 100 فٹا دے مال خدا دے خیر کئی چې باز له چرته دا فارم ورنکی چې دا کونه دې 100 فټه ده نیټ په شرمونو پټ شي بے غیرتو بے حیا کور دې 100 فټه ده زمونږ دکان لراله ماته وی چې دا فارم دې دغه صاحب ول دا څه فټواری کې صدا مال کم شي فټ کوي بس ما ورته بل اشاره کوله وغلی کور دې چوفټه دې دکان دې چوفټه دې پلانې دې چوفټه دې دا سړی توپ دې یا دا ملک دې یا دا وطن دې تاسو ته وایم الله رانی ولی د مشرف پرنګ کې الله در باندې عذاب نازل کړي کروں کہ میں نے کہا کہ یہ عذاب کبھی کبھی پتھر کی شکل میں ہوتا ہے کبھی بارش کی شکل میں ہوتا ہے کبھی عذاب انسان کی شکل میں ہوتا ہے آج پاکستان پہ عذاب اللہ نے انسان کی شکل میں نازل فرمایا میں ان غریبوں کو دیکھتا ہوں جب میں وہاں دکان میں بیٹھا ہوتا ہوں تو جن کی مائیں
पराए घरों में मजदूरी करके रोटी पकाती है। बाप प्लारे टाटके चले और जोई द मठीजी जोई चे दे वीसीआर यो पौगा कड़ई और यो टेलीविजन और द कैसेट वाला दुकान ने रवान कड़ई कोरते यो सी टोलश पर वीसीआर गुरी और सारे रौड़ी दरे सलोर ₹100 बा उधर बांधे बल तहर नाजिल दे द केबल नेटवर्क मुबारक शाह। इसके लिए वजीर फिरते हैं तारुफ के लिए कि केबल नेटवर्क जो भी बहुत अच्छी चीज है, दुनिया से लोग खबर हो जाते हैं, ये बहुत मजेदार चीज। तो हमारे यहां कलूल बेचने वालों ने भी अपने घरों में ये तागे लगा दिए। कलूल बेचने वाले कुरखे खरसई और दातारू ने पकोर के लगो केबल नेटवर्क दे कसबलात टीवी खो दाउलियाओ पकोर किमश्ता अवल टीवी मां पलाओर के कसम पर खुदा दे च दियो मुला पकोर के लिए दले अवल माल ये क्या है? पहले इसको टेलीविजन कहते हैं, ये खबरें मबरें सुनने के लिए। माल खबरों के लिए तो रेडियो है ना, तो इसकी क्या जरूरत है? नहीं, इसमें जरा फोटो भी आ जाते हैं। लाहौर के बड़े मस्जिद का खतीब, उसके घर में मैंने टीवी पहले देखी थी। हाजियों के घरों में, औलियाओं के घरों में पहले दाढ़ी मुंडे औरतों को स्कूटर पे पीछे बिठाकर फिराया करते थे, अभी दाढ़ी वाले भी लानत पे हो गए। इतनी दाढ़ी पीछे तोड़ा बिठाया हुआ है, दिखा ना पैमाने हुआ जतरोग में मैं झूठ कहना, दाढ़ी वाले खाना खराब। अब मुझे अमीरुल मोमिनीन मौलाना उमर के इख्तियारात हाथ में पाकिस्तान में आ जाएं तो आपकी एक तागा दाढ़ी मैं नहीं छोड़ूंगा। सब से दे वाखप मखपरी ही दी दागिरा कलक नमाजा तेरा स्यापा करन ते रोजा ते नूरोवे, नमाजा तेरा स्यापा करन ते रोजा ते नूरोवे, हलाल हराम दी तमीज नहीं की थी रोजा की क्रो होए, नमाजा तेरा स्यापा करन दा मुंज दे पता बांधे ढेर ढेर वीरू की ते रोजा ते नूरोवे, हलाल हराम दी तमीज नहीं की थी रोजा की क्रो होए, दा मुंज दे पता वीरू की औ दा रोजा दे पता उजाड़ी, दा हलाल और हराम तमीज दर की निश्ता नो रोजा बदे संगौशी और मुंज बदे संगौशी धक्का नजर आसी आजियान रवान दा खबर बया माना ये रशी। हुकूमत सुन ले ये बात, बाजार में करेंसी की क्या हालत है। बाजारों में रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट बाजारों में दुकानदारों के पास आप देखें, और फुलियारों के दुकानों में करेंसी की हालत देखें। बैंकों वालों ने भी तिजारत शुरू कर दी, दिखा ना, एक कापी 50-60 रुपए ज्यादा पे बेचते हैं, ये फुलियारे लेते हैं। बाजारों में करेंसी नहीं है, रुपए का नोट फटा हुआ, न दुकानदार लेता है न बच्चा लेता है उसको, और फुलियारों की दुकान में करेंसी की हालत देखी। न जमाजीजानो अर्ज में दाओ चिको आखिदा वाई कि जमुंग आखिरत ते खशी नुलुर बद बीबी आयशा गुंदी कवई और सलमे बद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह गुंदी कवई। शिया हजरात सुन ले, शिया हजरात सुन ले, बीबी फातिमा दुल्हन थी और हजरत अली दूल्हा थे। वकना बीबी फातिमा नावेदा और हजरत अली सलमेद
د دې واده څنګه شوی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی راوغوښتو او بیبي فاطمه ایجاب او قبول حضرت علی سره وکړه او د ببرې شړای لوپټا د بیبي فاطمه ته ور پسر کړه او د کجورو د پاڼو یو دوا کړای جوړ کړي یو فاطمه ته په یو غو کې واچول یو په بل کې بچی دادی د واده کالی دي او جنکای ور سره کړي چې دا د حضرت علی کور ته بوزي بی بی فاطمہ دولہن تھی اور حضرت علی دولہا تھے او علی اور حسین پہ سینہ زنی کرنے والوں کیا تمہاری شادیاں بی بی فاطمہ اور حضرت علی جیسی ہیں؟ ماں غورت دی کی افسر توی ملما سره لګ باسو کوي د دوی کړه زدر سره زم د دوی امام باړې ته دا په خبر کې ټول زمونږ آشنایان دي الیکس علیکم دی ور سره باسو کوي بی بی فاطمہ جب فوت ہو رہی تھی تو اس نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ دن کو نہ اٹھانا کہ میرے کفن کا کپڑا بھی بیگانہ مرد نہ دیکھے زما جنازه د ورځې مو چتوي چې زما د کفن ټوټم پردې سړی ونه ګوري دا د بیبي فاطمه د ستر حالو نن زمونږ د ستر حال څه دی امام حسین لسم محرم لکه نن ورځ چې ده आवाज شو چې روزه نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی گر رہا تو نام حسین کا جسے یاد کرتی ہے کربلا نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی گر رہا تو نام حسین کا جسے یاد کرتی ہے کربلا امام حسین تا آواز شو چې روزه توره پلاس کې بار راووتو بی بی زینب د خیمه په سړو کې ورپسې کته چې څه وخت امام حسین د تورو په ذات کې گیر شو بی بی زینب به اختیار د خیمه نه را منډې کړې امام حسین چې وکته جنگ په ځای پرې خو را منډې کړې زینب د لاس نه ونیوه او خیمه ته دننه کړه ورته وایي چې او زینب کتا په خپل اختیار ستر مات کړو نو الله به سزا درکړي کتا په خپل اختیار ستر مات کړو الله به سزا درکړي او کبه اختیار به ستر کړې شوي نو الله به جزا درکړي دلته کېنا خبردار د مالک وخت پاتې د شهادت نن داغه بیبي زینب مونږ نوم څنګه په خلالو نن داغه فاطمه نوم مونږ په خلا څنګه الو بیا په کربلا کې چې جنگو د یزید او د شمبر او د اهل بیت رسول وګټل چاو بیلو وګټل چا امام حسین سیدہ شباب اهل الجنه وګټل حسین د دوه ورځو تکلیفو عمر له جنت تلاړو د یو ورځې تکلیفو بی بی زینب عمر له جنت تلاړه د شاه قاسم واده د کربلا په خیمو کې شوی دا غي نکریزي چې وې د اهل بیت رسول ویني وي چړومبه شپه شو د واده نو د جنگ ته روان شو د شاه قاسم بی بی قاسم ته وی جانا مزه زمانہ د شاه قاسم بی بی قاسم ته وی جانا مزه زمانہ شمر ظالم بد د غشو په باران وجنی دا مظلومان وجنی قرآن وای د قرآن بیا خاوندان وجنی دا مظلومان وجنی شاه قاسم ډومبه شپه د واده ده او بیبي ورته وای چې مزه هغه ویل نه
راوته او قربان شو. په کربلا میدان کې او معصوم پیدا شو. امام حسین ورته په وخت کې بانګ وای یو غشراغو دا معصوم دلته ولګېدو دلته ته وته. امام حسین په لاس دا غوینه راواغسته او داسې لړ کړې وی یا الله د نن پیدا شوی معصوم وینم تا باندې قربان شو. زما عزیزانو دا وعده د رسول الله صلی الله علیه وسلم کدینه خلاف هم کولو په وعده کې زما په خدای قسم دې کده جنت بوی وګورئ. دا وعده د بیبي فاطمه شیعه حضرات ته ووري او تاسو وعده په دمتوب او کنجرتوب کولو په خدای قسم ک تاسو د جنت بوی وګورئ.